من خوخي دې په لمنا وساتل هیوادا وزما ګل هیوادا وزما ګل هیوادا وزما ګل هیوادا وزما ګل هیوادا د آبادۍ مدر تکړی دی تکل هیوادا وزما ګل هیوادا وزما ګل هیوادا وزما ګل هیوادا وزما ګل هیوادا شړې مېره دې بیا زرغونه شا کلی خارونا شنه منظره شا کلی خارونا شنه منظره شا د خوشبوئی باران دې وشا په بل هیوادا وزما ګل هیوادا وزما ګل هیوادا وزما ګل هیوادا وزما ګل هیوادا د آبادۍ مدر تکړی دی تکل هیوادا. خط آهن حیرتان مزار شریف یکی از مهمترین دهلیزهای اقتصادی و تجارتی کشور به شمار می رود که در توسعه روابط تجارتی میان افغانستان و منطقه نقش مهمی ایفا می کند. این مسیر با داشتن 5 پورت یا ایستگاه در مجموع 106 کیلومتر طول دارد که 75 کیلومتر آن خط اصلی و 30 کیلومتر دیگر آن خط فرعی می باشد. کار ترمیم این مسیر از سوی یک شرکت ازبکستانی با هزینه 6 میلیون و 300 هزار دلار آمریکایی آغاز شده بود که اکنون کار ترمیم پورت پنجم آن نیز تکمیل شده و با حضور محترم الحاج ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزرای امارت اسلامی افغانستان، محترم الحاج ملا محمد عیسی ثانی وزیر فواید عامه، ظفر غیاث اویچ نظرالله اوف رئیس خط آهن کشور ازبکستان و شماری از مقام‌های بلندپایه دیگر دوباره فعال و به بهره برداری سپرده شد. در آغاز مراسم محترم الحاج ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزرای امارت اسلامی افغانستان تلاش‌های وزارت فواید عامه را در راستای توسعه شبکه خط آهن در کشور ستایش نموده و همچنان از همکاری‌های کشور ازبکستان قدردانی کرد. د دوی سم یو جهان مننه از موږ چې کوم وزیران صاحبان دي هغه خپلو کارو ته ډېر متوجه دي ځکه دا جمله سه محترم چې د جامع وزیر صاحب یعنی مریض دی الحمدلله د ملک و د خدمت چې داسې ملا تړلې ده یقینا چې موږ منې ربطه پکېږي ولې موږ خو تر ده الحمدلله نور وزیران صاحبان تکړه وزیران صاحبان لرو د صحت د لحاظه خو د ده منډې وو او ترنډې وو او دغه راسې دا د دې باعث ګرځي باید موږ هم داسې متوجه شو کم مسؤلین چې دي هغه که د ولایتو په سطحه دي که نور وزیران صاحبان دي یا معاونین صاحبان دي یا ټوله باید خپل مسؤلیتو ته متوجه شو چې د څه دپاره دا کم خدمت موږ غاړې ته رالوېدلی دي دا په یو ښه اخلاص او صادقانه ډول د خپل ولس د خپل ملت خدمت وکړو. در ادامه این مراسم محترم الحاج ملا محمد عیسی ثانی وزیر فواید عامه از چندین پروژه خط آهن یادآوری نموده و گفت که در حال حاضر افغانستان از طریق 4 بندر فعال به گونه دوامدار انتقالات دارد و همچنان افزود اول حیرتان بندر دی چې هغه ښه ډېر ظرفیت لري چې په هغه کې تخلیه او بارګري وشي. دوم نایب آباد دی چې څه زمانه مخکې دغه محترم اجملا صاحب افتتاح کړي چې په هغه وخت یې لږ ظرفیت درلود اوس تقریبا لکه رئیس صاحب چې وویله 1.5 واګونونه ظرفیت لري خو موږ کس لرو چې دا نور هم توسع پراختیا ورکړو بارګري وکړو تخلیې ته. دریم دغه پورت 5 دی چې اوس موږ تاسې شروع افتتاح کړو فعلا به اوس د 560 واګونونو ظرفیت لري د انشاءالله کوشش کوو چې ودې ته دونه قدر پراختیا ورکړو چې د 200 دغه وشي. حیرتان څخه په هر هفته کې تقریبا چې د هفتې حساب شوی دی 1,80,000 ټنه کېږي هر هفته 1,80,000 ټنه. د اکینې څخه هر هفته 8,000 ټنه 695 ټنه دا هر هفته د دې انتقالات کېږي. د تورغونډۍ څخه 3,614 ټنه
او تکیش او د خابرات و د دغه څخه 2000 د خابرات د لند څخه تقریبا 2900 ټنه انتقالات لرو چې جمله ټوله 2,15,312 ټنه کیږي. او ته افغانستان ته چې کی د خارجي ملکو صادرات کی انتقالات کیږي 2,15,312 ټنه کیږي. همچنان رئیس خط آهن ازبکستان در این مراسم سخنرانی نموده و اظهار داشت که همکاری های دو جانبه افغانستان و ازبکستان در تمامی بخش ها در حال گسترش است که خط آهن نمونه آشکار این همکاری ها می باشد. Ayniqsa transport va logistika sohasidagi hamkorlik, xususan temir yo'l sohasidagi amaliy ishlar buning yaqqol namunasidir. امروز باید با خوشی تاکید کرد که همکاری دو جانبه میان ازبکستان و افغانستان در همه رشته‌ها با سرعت رشد می‌کند. به خصوص همکاری در رشته‌های ترانسپورت و لوجستیک از جمله امور عملی در عرصه خط آهن نمونه واضح آن است. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 2 barobarga oshgan. از ابتدای سال جاری از طریق خاک ازبکستان به افغانستان در بیشتر از 41,000 واگن 2.4 میلیون تن بار رسانیده شد. این نمودار نسبت به دوره مشابه سال گذشته 2 برابر افزایش پیدا کرده است. قابل یادآوری است که در حال حاضر از طریق 4 بندر فعال خط آهن انتقالات با گونه دامدار جریان دارد و این وزارت تلاش می‌نماید تا با توسعه شبکه خط آهن در کشور سهولت‌های بیشتری را در زمینه انتقالات اموال تجارتی برای تاجران ملی فراهم سازد.